دغه بندیان د هغه کورنۍ خلک دي چې ځینو ناپوه مغرضو کسانو دا خبرې کولې چې دا خلک یا د برما او یا د پاکستان یا د بل حکومت یا د بل دولت خلک دي. دغه سپین ږیری سړی چې دغه عینکې په سترګو دا ماما دی، دغه پلار دی، د ورور دی، دغه تذکیرې دي، دغه مخ ته چې نیولې دي دغه تذکیره ده، دا تذکیره ده، دا کارت دی د انستیتوت کارت دی. دا څه خبرې وکړه چې باره دا د ما د انستیتوت کارت دی، دا مې تذکیره ده. او دا ډاکټر اسد چې دی دا زما ورور دی، او عبدالرحمن په نامه زما وراره دی، او ښځه یوه زما ورېره ده چې نوریا نومېږي، او بل هغه د ډاکټر اسد شوینه ده، د دغه سړي پلار ده، د انجینر اصیل لور ده، دغه ښځه ده. او دا خلکو ورته ویلي دي، اکثرو خلکو ویلي دي چې دا د یا د برما خلک دي، یا د چچنیا خلک دي، یا د خپل منتخب یا د موږ خپل د سیداباد ولسوالۍ اصلي مقصد زه په خپل قلات کې د شای په ظاهر په وخت کې راغلی قلات په کډه د مقصد د دې اوس په اعلان په هغه د وظیفه د قلات کې د یو څوک ولا کې له 15 شپږ د ورداګو په اعلان دی، ورداګو د سیداباد ولسوالۍ موږ هم د ولسوالۍ د سیداباد کومه درغلي وختي هغه یو متل په مونږه کې دی، پرېږدئ چې دا ونیسي. یو متل په مونږه کې دی، وی زورم به خر نه میرسه دی به آلیا به کته پوه شوې، د دې د مغرضو ته زور نه رسي او موږ خوراکیانډه به وي. زه خو د تا رعیت یم، ته په ما ننګ وکړه، ته د ما په ناموس ننګ وکړه، ته په ما چاپه اچوې. زوی مې دوا راوړله د کندهاره، ما ورته ویلي چې زویه کوم وخت چې جنګ وي ته په دوا پسې ولاړ نه شئ چې د خپلې خور ته دوا. خو نو څه وکړو، هلې ته ډوډۍ نه وه، وظیفه نه وه، دلته هم یوه ورځ پرده جوړه وه په همدغه خپلې لور سره. موږ تایید کوو چې دا 10 کاله دغه سړی زموږ په منطقه کې ډاکټر و، کوروالا ډاکټر دا موږ خپل شو دي ولایت د دې ولادت لپاره د دې لپاره موږ خپل باور خلک وکړه. محترمه ډاکټر نعمت الله د تاسو د ساتامه نه پوښتنه وکړئ، ما ته وظیفه معلومه نه ده چې کومه شبکه ده. هغه ما ته د زوی د تحصیل د ورځې نه پېژني تر ننه پورې. ډاکټر نعمت دا یو کلینیک و، دا یو روغتیایي کلینیک و چې په دې کې زنانه ډاکټرانو، مردانه ډاکټرانو په دې کې کار کوي. په دې کې هیڅوک نه ترهګر و، نه القاعده و، نه طالبانو، هیڅوک لا نه و. پر دغه زنانو دغه ډاکټرانو په دې روغتیایي کلینیک کې کار کوي، نور بس هیڅ شی لا نه. او پرون بله ورځ موږ د ګریش د امنیت ملي مدیریت ته ورغلي وو، دغه مشکلات هم ورسره شریک کړل، د خپل شواهد د تذکیره ورته وښولې. باید دی ویل د امنیت ملي مدیر ما ته ویل وی چې دا زموږ کار نه دی، دا زموږ سویه لوړ کار دی، دا د ملا عمر د کوره صدقه راغلی، دا د امریکایانو چاپه ده، موږ په دې کې اختیار نه لرو. نو ما ویل چې تاسو اختیار نه لرئ او ځان ته دولت وایئ او په افغانانو دا تاسو هم مسلمانان یې، نو تاسو خو په خپله دا راوکئ، بیا دا وظیفه ولې اجرا کوئ چې تاسو هلته هم واک نه لرئ هم وظیفه اجرا کوئ. موږ چې تاسو ته در نه شو نو موږ چا ته ورشو، کوم دولت ته ورشو؟ دا څنګه امریکایان دي؟ دا څنګه وظیفه ده چې دی واک نه لري؟ دا څنګه اسلام دی چې دی واک نه لري؟ ټول غلط دي، دا ټول غلط دي، دا ټول درواغ دي. زما وراره عبدالرحمن د 12 کالو دی، مدرسې له یې راایستلی دی، ترهګر دي، دا القاعده دي، دا څوک دي، دغه خبره په ټوله په جدیت باندې ردوو چې د ویل چې دا د چچنیا خلک دي، یا دا د القاعدې سره کار کوي، یا دا ښځې کمپیوټر کارانې وي. موږ یې پېژنو، موږ خپل د کور مریضان وروستلي چې دا قابلې وي. موږ د عمر ځواک خبرې په جدیت باندې ردوو. او دا والي صاحب چې څوک د یاسین خان دی، محمد یاسین خان په رسنیو کې دي دا خبرې کړي دي، موږ دا خبرې په کلکه ردوو. او موږ دا خپلې تذکیرې دي، دا تذکیرونه هغه هم پېژني، دا تذکیرې چچنیا دي که د افغانستان دي. او دی څنګه وایي چې دا د چچنیا؟ نن خپله ما رادیو نه واورېدل وی چې دا د القاعده شبکې سره تړاو لري او دا د چچنیا دي. دا څنګه چچنیا ده چې ولایت مو ورشو د برما دي، دی برما یادوي. خپل ولایت میدان وردګ، ولسوالي سیدآباد، قریه هفت آسیا کلی ورته ښوولی.
او دلته په دغه ګریش ولسوالۍ په باوړۍ کې پراته یو 10 کاله کې دلته کار کوي او دوی وایي چې دا څنګه راپور ورکوي بیا وایي موږ درواغ نه وایو موږ رسنیو ته رښتیا حقیقت خبر وایو دا څنګه حقیقت خبر دی چې د افغانستان خپل خلک په برما حسابل کړي ما خپله باندې اوسپیلن هغه ګودباش په کابل کې دی دوان ماسیانو پوهنتون د دعوت کې دي زوی مې دغه ریاست نه یې واخیستله او زه بل ځای په کومه یوه موسسه کې دی پوه شولې د مشر زوی مې او زه چې یم 50 کاله په تولیدي فابریکه د سروبي د برق ما ژوند تېر کړی خط تقاعد شوم دا څنګه چې چینیا یم ژوندي اوسئ چې صاحب کور مو ودان خوشحاله اوسئ